ریز بانده جمهور بهترین کسان شهادت بانده دیر مظلومی طریقه سره ورسیدن. در قرآن یا محمد تلاوت کرده و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله. هغه کسان چې خپل کور نه ووتل خدای او د خدای رسول په لمن هجرت وکړه. ثم یدرکه الموت بیا مرګ هغوی ته راغللو. فقد وقع اجره علی الله. د داسې کسانو اجر انسان نشي ادا کولی، هغه صرف خداوند متعال سره دی د هغوی اجر. دا د قرآن آیات دی. خوشبخت و هغه کسان چې د جمعې ورځې باندې د جمعې غسل یې وکړلو. عبادت دپاره لفظ مهاجر استعمال شوی دی، هجرت کوونکی جدا. کور والا، بچی، وروڼه، خویندې، کاروبار، زندګي د زندګۍ سهولیات ټوله یې دا پرېښودل، کور نه راغلل د خدای در ته عبادت دپاره. او بیا هغه کسان چې د اسلام په نامې ناره تکبیر سره دنیا نه خو بد خبر نه دي، قرآن نه هم خبر نه دي، بیا د بم د مکې هغوی په شهادت باندې رسوله. د قرآن یوه بل آیه دی، ډېر ټیم کم دی، چې دغه کسان کله د قیامت ورځ شي خپل جرم خپل ګناه به بیا اقرار وکړي. لفظ کارو جمع لفظ استعمال شوی دی. ټیم ډېر کم دی چې آیا 1400 کاله مخکې قرآن پیغمبر نن ورځې حالاتو ټکنالوژي دپاره کفایت کوي یا نه. دغه کې وقالوا انا كنا ظالمین، وقالوا انا كنا ظالمین. هغه کسان چې بې ګناه بې جرمه د خدای مخلوق قتل کوي، لفظ کارو استعمال شوی دی. دا به څوک فکري منصوبې کې مدد کوي، څوک مالي مدد کوي، څوک د وسلې مدد کوي، څوک به د اطلاعاتو مدد کوي. د لفظ جمع استعمال کړی دی خداوند متعال. وقالو دغه کسان چې دغه جرم کې کوم قسم سره یې حساب خستی دی، چې د قیامت ورځ شي. وقالو انا كنا لفظ انا كنا ظالمین استعمال شوی دی، جمع ظالمین. انا كنا ظالمین، دا هم ظالمین واقعي دنیا د کوم اعمال مو کول. که بیا د قرآن آیات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يعلم فعل مضارع سین ورباندې ترکیب شي، غریبت خاص سره ډېره زر منع کوي. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هغه کسان چې هغوی ظلم کړی دی ډېر زر به پوه شي چې هغوی کوم بدترین ځای دی او بدترین عذاب کې مبتلا دي. یزید ملعون چې کله د ظلم ابتدای کربلا کې کېښودله، وبلنده په هزارو فوجیان، بل بلنده صرف 72 کسان. نن تاریخ ته که سترګې بلوو چې آیا هغه کسان کامیاب دي چې ډېر لښکرې وو، یا 72 کسان کامیاب دي؟ هغه 72 کسان کامیاب دي چې د دنیا کنج کې، د دنیا هر یو شهر کې د حسینیت زنده باد، د یزیدیت مردباد نارې لګېږي، معلومېږي چې څوک زنده وو. هغه وخت باندې هغې ورځې باندې نن قیام قیامت ته جوړېږي. پس د مرګ اینه وجود مرد روی د قاید شهید استاد عزیزی کې واجبونه چې مو مرد روی دغه مرګ شهادت هغه وارثه ده، هغه اسم ده چې هغه کامیاب په خپلو شهودو کې راکړی. که نوي سترګې وغړوي مختلفو علاقو ته ملکو ته چې څومره زموږ باندې ظلم کېږي، مغوره دغه مکتب ورځې نه بلې ورځې ته روشنتر بهتر دی خلق پیژندي. چو دا سوچ و فکر کولو چې د کربلا شهداو عاشورا 40
داسې منو شي لکه نن ټوله دنیا ورته حیرانه دی. ویلې څه دغه نهضت دپاره داسې چېرته د خدای تایید و مدد و طاقت دی. اما هغه کسان چې هغه ظلم و ستم کوي د هغه چوکیار و مددگار نشته. بیا څه خدای د چا محافظ و ناصر و مددگار وي بیا د دنیا یو تکتاوی سره مقابله نشي کولی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.